پاک دینداری پاک تقوا دا زموږ د اختر ورځ چې د هغه دغه هر ورځ بیا اختر ځکه چې علما وایي چې کوم انسان په کوم ورځ کې ګناه نه وي چې هغه ورځ د اختر کوم انسان چې د دنیا سره د ایمان سره ولاړ شي دغه ورځ د اختر کوم انسان چې په سوال او جواب کې د منکر او نکیر کامیاب شي دغه ورځ د اختر کوم انسان چې پر پولیسیرات باندې تیر شي دغه ورځ د اختر کوم انسان چې عملنامه په شل لاس ورکړل شي دغه ورځ د اختر کوم انسان چې پر جنت کې داخل شي او جنت ته ننوځي دغه ورځ د اختر کوم انسان چې الله رب العزت خپل دیدار ورکړي په جنت کې دغه ورځ د اختر الله جل نصیب کې راځي نو لکه څنګه چې الله رب العزت موږ ته په وار خپل کتاب کې وایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مؤمنانو د الله څخه وویریږئ حق وویریږئ د الله جل جلاله عبادت پر موږ فرض دی لازم دی یا ابن آدم تفرغ قلبك لعبادته الله جل جلاله مستوای چې اے ابن آدم زړه کې فارغ ورکړه زما د عبادت لپاره دا زړه کې الله وایي زما سره بل څوک مه ګډوه ما په محبت کې ما په وسوسو فکرو کې ما په خوند و لذت کې الله رب العزت وایي د زړه سودا زما سره جوړه د زړه تعلق زما سره جوړه الله تعالی وایي چې زه دې حاصل کړم زه دې پیدا کړم هر څه پیدا کړم کدی زه نشاط کړم کدی زه هیر کړم هر څه د بیا استاد الله سره نو د الله جل جلاله سره تعلق وابسته کول تعلق ټینګول محبت پیدا کول محبت ټینګول د الله رضا حاصلول دا بدغه اعمال راځي دا په عبادت راځي دا په تقوا راځي دا په دیانتداري راځي دا د مور پلار په خدمت راځي دا د الله جل جلاله په اطاعت راځي